بسم الله الرحمن الرحیم. د حل و عقد شورا د پیغام دریمه برخه. د حل و عقد شورا د غړو شمیر او د انتخاب طریقه. زموږ د سلف علما کرامو لخوا د حل و عقد شورا د غړو شمیر معلوم نه دی او د انتخاب طریقه مشخصه نه ده. هر ټولنه د خپل ضرورتو او حالاتو مطابق شمیر ټاکي او د غوراوي خاصه طریقه جوړوي. د افغانستان د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره مناسب حالت دا دی چې د مشر او حکومت په څنګ کې یو مقتدره د علماو، پوهانو، متخصصینو او مخورو د حل و عقد شورا وي چې موږ د مشرانو جرګه ورته ویلی سو. د حل و عقد شورا ته د مشرانو جرګه ویل یو ښه مناسب نوم دی او زموږ خلک ورسره بلد دي. کله چې موږ د مشرانو جرګې، ولسي جرګې یا لوی جرګې نوم اخلو، هدف د تیر فاسد جمهوریت د وخت د جرګو تایید نه دی. دا نومان تر جمهوریت ډیر پخوا افغانستان کې مروج وه. د ظاهرشاه وخت کې چې موږ هلکوان وو دا نومان مو اورېدل. زموږ مشران هم د دغه نومانو سره بلد وه. زموږ هدف دلته د اسلام د تقاضا سره سم د شرعي مفاهیمو لپاره متعارف مصداق پیدا کول دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته د انصار او مهاجرینو ځینو مشران په ثقیفه بن سعده کې راټول سوه او ابوبکر رضی الله عنه د امت مشرۍ ته کاندید کړ. دا لومړنۍ د حل و عقد شورا وه چې د ټولنې یو شمېر مشران د ټولنې د ضرورت په درک سره په خپله خوښه راټول او پر ځانو یې په خپله خوښه د خپل خدمت لپاره یو مسؤل وټاکه. دلته د شورا د غړو شمېر هومره و چې خبر وه او ثقیفه ته ورتلی سوی. په ثقیفه کې د شورا ټول غړي په مساوي حیثیت ناست وه. وروسته حضرت عمر صاحب د خپل عمر په اخر کې 6 تنه د حل و عقد شورا وټاکل چې خپل منځ کې د امت لپاره یو مشر وټاکي. دا اول دا کار نه کاوه. ویل یې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر ما ډېر بهتر و څوک خپل جانشین ونه ټاکه. خو ډېرو جلیل القدر صحابه کرامو چې په هغې کې ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها هم شامله وه په ډېر اصرار ورڅه وغوښته چې دغه مهمه موضوع کې فکر وکړي. د 6 کسان خلافت ته ترشیح او کاندید کړه. دا کسان ځکه غوره سوه چې له عشره مبشره څخه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې وه. په اسلامي ټولنه کې لوړ مقام ټولو ته معلوم او د عمر رضی الله عنه په نیز د دوی د هر یو تن تر نورو صحابه کرامو ډېر د امارت مقام مستحق وه. عمر رضی الله عنه د دوی په باره کې وایي چې ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو عنهم راضي فسما عليا وعثمان وزبير طلحه وسعدا وعبد الرحمن. دغه 6 کسان یوازې د هغو د اهلیت او لیاقت پر بنیاد وټاکل سول. که څه هم سعید بن زید هم له عشره مبشره څخه و او لایق سړی و، خو هغه یې د حل و عقد شورا کې ځکه شامل نه کړي چې د عمر رضی الله تعالی عنه د تره زوی و. هسې نه چې خلک شک وکړي چې د خپل تره زوی د اقتدار لپاره لاره هواروي. حتی خپل زوی عبدالله ابن عمر چې پوه عالم سړی و د هغوی مشاور وټاکي خو د شورا برخه نه و او د مشرۍ مقام ته یې کاندید نه کړي. وی فرمایل ولیس له من امر شیء. دا 6 کسان د خلیفه لخوا غوره سوه او ټول په مساوي حیثیت د مشر د غوراوي په مجلس کې ناست وه. عبدالرحمن بن عوف وویل زه مشري نه کوم. له پاتو کسانو ځینې عثمان او ځینې علي رضی الله عنه ته رایې ورکړې. بالاخره 5 کسانو عبدالرحمن بن عوف ته اختیار ورکړي چې هغه د عثمان او علي رضی الله عنهما څخه یو غوره کړي. عبدالرحمن بن عوف 3 ورځې د مدینې مختلف خلک وپوښتل. اکثریت عثمان رضی الله عنه غوره ورته وبللی و. هغه د مدینې د اکثریت خلکو او خپله فیصله د عثمان رضی الله عنه په حق کې شورا ته ابلاغ کړل چې دا اوږد بحث دی، دلته نسو کولی. علي رضی الله تعالی عنه او نور ټولو په هماغه مجلس کې عثمان رضی الله عنه ته د مشر په توګه بیعت وکړي. هغه یې قبول کړي، بیعت یې ورته وکړي. وروسته یې عثمان رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي ته بوتی او هلته یې عامه رایې وړاندې کړي. هغو هم عامو خلکو ورته بیعت وکړي او هغه په دې ډول خلیفه سو. د حل و عقد شورا یا د مشرانو جرګه د غړو شمېر د شرایطو، نفوس او حالاتو په مقتضا تعیین کیږي او ښایي شمېر یو بل هیواد ته توپیر ولري. مناسبه دا ده چې د حل و عقد شورا له 6 برخو جوړه وي. دا یو طرحه ده، حتمي نه ده، خو ما په نظر ښه دا ده چې دا د 6 برخو جوړه وي. یوه برخه د امیر یا خلیفه لخوا، د مشر لخوا، یوه برخه د حکومت یا رئیس الوزرا لخوا، یوه برخه د قضا یا قاضي القضات لخوا، 3 برخې د ولس لخوا، د ولایتي شوراګانو لخوا،
چې د ولس په نمایندګي. مثلا که غواړو چې د حل عقد شورا مجموعاً 80 غړي ولري، 20 تنه یې د امیر یا ولسمشر، 15 تنه یې د حکومت مشر، 15 تنه یې د قضا د مشر، او 10 تنه نور یې د ولس لخوا د ولایتي شوراګانو له لارې راواستول شي. خو ټول د امارت، دا ټول غړي باید د امارت د مشر په تایید شورا ته معرفي شي. مناسبه دا ده چې د حل عقد شورا له 80 غړو څخه 10 تنه دیني علما او پاته 10 تنه د دنیوي امور ماهرین وي. په لومړۍ ډله کې فقیه او د اجتهاد اهل علما، او په دوهمه ډله کې د ولس مخور، نوموتي زارعین، نظامیان، سیاسیون، تجار، اقتصاد پوهان، صنعتکاران او داسې د ټولو نور متخصص فني او مسلکي کسان وي. د حل عقد شورا د غړو د کار موده زما په نظر 6 کاله ښه ده. د حل عقد شورا د ولس سره په مشوره چې قانون یې تنظیموي 2 تنه د امارت یا هیواد قیادت د هغو د مواصفاتو په نظر کې نیولو سره کاندیدوي او لوی جرګې ته د غوراوي او تقرر لپاره معرفي کوي. 2 کسه ځکه چې حضرت عمر صاحب په 6 تنه کړ، هغو 2 تنه معرفي کړه. زموږ دا طرحه ټول د خلفای راشدینو د منهج په پیروي ده، نو ځکه 2 تنه. لویه جرګه به مشر د 10 کارو لپاره ټاکي. په دې ډول به مشر د 10 کال لپاره د مملکت واکدار وي، مشر به وي. ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما هر چاته معلوم و هغه وخت اسلامي امت مشري لپاره تر ټولو ښه انتخاب هم دغه و. خو بیا هم دوی تر کاندید وروسته د بیعت یا د وفادارۍ د عهد لپاره عام ولس ته په مسجد نبوي کې وړاندې شول. د عمر رضی الله تعالی عنه د ځای ناستې په وخت کې بیا شرایط هسې نه وه. یو داسې کس نه و چې عمر صاحب فکر کړی وای چې د ټول امت اتفاق به پر راسي، نو ځکه یې 6 تنه معرفي کړه چې هغوی بیا په خپل منځ کې 2 کاندید کړه او دغو څخه بیا یو انتخاب شو. عمر رضی الله عنه دغو 6 کسانو ته د مشر د انتخاب طریقه معینه کړې وه. ورته ویلو چې که 4 یوې خواته سي او 2 بلې خواته دا 4 اعتبار لري، که 3 یوې خواته وي 3 بلې خواته عبدالله ابن عمر چې هرې خواته و، هغه کامیابه خوا ده. عبدالله عمر ته بیا ویلې وه چې هرې خواته چې عبدالرحمن بن عوف هغه خواته نو ته بیا رایه ورکړه. زموږ په وخت کې مصلحت دا دی چې د خلفای راشدینو په پیروي 2 تنه د حل عقد شورا لخوا په معینو شرایطو د هیواد د مشرۍ لپاره کاندید او د اعتماد رایې او بیعت لپاره لوی جرګې ته معرفي شي. د حل عقد شورا د کار طریقه: د صریح نص په صورت کې شورا نشته، البته د نص د حکم د ښه تطبیق په لارو چارو مشوره کېدای شي. شورا د صریح نص د نه موجودیت په صورت کې و حق ته د رسېدو یو سالمه وسیله ده. په مشوره کې حتمي نه ده چې ټول خلک دې په یوه خاصه موضوع کې یو نظر ولري. که وي خو ښه، او که اختلاف وي اکثریت چې په هر نظر و هغه معتبر دی. د اکثریت موضوع د مسایلو د اهمیت په درجه اړلي او د شورا داخلي مقررات یې توضیح کوي. که څه هم اکثریت او اقلیت د حق د اثبات لپاره هر وخت معیار نشي کېدی، دا ځکه یو وخت یو کوچنی اقلیت پر حق وي، خو دا حالت شاذ دی او اصولي قاعده نشي کېدی. که په نص ثابت قطعي حکم د اقلیت سره موجود وي، حق د هغه سره دی. ابوبکر رضی الله عنه ته اکثریت صحابه رایه ورکړه، خو د ځینو اصحابو د کرامو د بیعت ځنډ د اکثریت فیصلې خنډ نه شو. خو کسانو چې بیعت ځنډولی و د ابوبکر رضی الله عنه د غضب سره مخ هم نه سوه، بلکې د تفاهم له لارې معامله حل سوه او مشکل حل سو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله لا يجمع امتي على ضلاله ويد الله مع الجماعه. الله تعالی زما امت نه پرېږدي چې پر ګمراهي راټول شي، او د الله تعالی ملاتړ د جماعت سره دی. څرنګه چې امیر یا ولسمشر د هیواد د ټولو اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټولنیزو ټولو چار د دین او دنیا د ټولو مسؤل دی، نو د ده په انتخاب کې باید ډېر دقت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت په وخت خپل ځان ناست ونه ټاکه. دا مهم کار یې امت ته وسپاري چې د خپلو شرایطو او حالاتو سره سم خپلو ځانو ته په خپلو شرایطو مشر وټاکي. دغه سبب دی چې دغه مبارک ځای ناستې په 10 کال کې په 4 مختلفو طریقو ټاکل شوی دی. وروسته د امویانو او عباسیانو په دور کې ملوکیت د خلافت تر نامه لاندې حاکم سو او مشرتابه موروثي سو. نور د مشر غوراوي د خلکو لخوا مطرح نو. دغه سبب دی چې زموږ متقدمینو فقهاو پر امیر حکومت او د حکومت پر ډول د هغه پر فعالیت او د هغو پر څرنګوالي، پر صلاحیتونو او مکلفیتونو د مشر سره د ټکر د بیرې دقیق او مفصل بحثونه نه دي کړي. نو که له یوې خوا دغو ابهاماتو او عدم ایضاح
موږ ته اوس مشکلات را پیدا کړي دي ځکه وضاحت نشته. له بلې خوا یې زموږ لاس خلاص را پرېښی دي چې د اسلام د اصولو په چوکاټ کې د خپل ژوند د مقتضیاتو مطابق د شورا د مشر د تعیین او ښه حکومتولۍ لپاره قوانین جوړ او عملي کړو. هغه خلک چې وایي قرآن کریم ستا نور قوانینو ته ضرورت نشته، د دین له احکامو او د حکومتولۍ له اصولو نه خبره دي. اکثر دنیوي امور الله جل شانه او دغه رسول خلکو ته پرېښي دي چې د خپلو شرایطو مطابق یې تنظیم کړي. انتم اعلم بامر دنیاکم رواه مسلم. او د دغو د تنظیم لپاره قوانین پکار دي. یو د دغو مهمو کارونو څخه د مشر یا امام نصب دی چې قرآن او حدیث کې د هغه په باره کې مستقیما څه نشته او موږ باید هغه ته قوانین او مقررات جوړ کړو. علامه سعدالدین تفتازاني وایي چې د امام په غوراوي کې د هغه هاشميوالی، معصومیت او تر ټولو خلکو افضلیت شرط نه دی. هغه وایي د امام غوراوی او د اهل حل و عقد په اتفاق کېږي. دلته د حل و عقد شورا د غړو د شمېر تعیین شرط نه دی. دا د هغه نظر دی. ماوردي په احکام سلطانیه کې وایي چې امام د اصحاب حل و عقد په رایه او یا د قبل امام په وصیت غوره کېږي. په دواړو حالاتو کې د امام خوښه شرط، په دواړو حالاتو کې د امت خوښه شرط. په دوهم صورت کې چې د قبلي امام وصیت دی، د عمر رضی الله عنه انتخاب ته اشاره ده چې ابوبکر د هغه په باره کې وصیت وکړ. د علامه تفتازاني او ماوردي د نظریاتو په مورد کې باید وویل سي چې د عمر انتخاب د ابوبکر رضی الله عنه یوازې مجرد وصیت نه، بلکې د کبار صحابه او کرامو سره تر مشورو وروسته عمر غوره کړ سو. خو له دې سره هم بیا نور راشد خلیفګانو د دغه وصیت طریقه نه ده خپله کړې چې یو به وصیت کوي چې تر ما وروسته دا بل سي. دا خلفای راشدینو هم نه کړ قبوله. بیا حتی خپل حضرت عمر صاحب دغه طریقه بیا عملي نه کړه. هغه وخت د عمر رضی الله عنه مقام په ټولنه کې معلومو، ځکه دغه په باره کې څه مشکلات نه وه. همدا سبب چې کله ابوبکر هغه نوماوه د ډیرو صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې مخالفت ونه کوي. تر ډیرو مشورو وروسته عمر د ابوبکر لخوا ترشه او کاندید سو، خو بیا هم په مسجد نبوي کې عام غوراوي ته وړاندې سو. یعنې یوازې د ابوبکر په وصیت او غوراوي هغه خلیفه نه سو، بلکې تر ډیرو مشورو وروسته عامو مسلمانانو ته د رایې لپاره بیا هم وړاندې سو. دغه سبب دی چې عمر رضی الله عنه هم لکه ابوبکر رضی الله تعالی عنه تر خپل غوراوي وروسته عام ولس ته چې دی غوره کړی و خطاب وکړي. حضرت ابوبکر صاحب عام ولس ته خطاب وکړي، عمر صاحب هم خطاب وکړي. دا ځکه دا ولس درولې وه. دا ځکه ریاست او اختیار عامه په اسلام کې د ولس واک دی. وروسته سیاسي شرایط بدل سوه. د راشد خلیفګانو د انتخاب او غوراوي طریقه بیا چا اختیار نه کړه. امویانو خلافت مملوکیت بدل کړه، واک خانداني سو او په وراثت له پلار زوی ته پاتې سوه. د خلفای راشدینو له منهجه څخه د امویانو د استخلاف د طریقې بل توپیر دا دی چې د عمر رضی الله عنه او ابوبکر رضی الله عنه ترمنځ هیڅ نسبي رشته نه وه. عمر رضی الله عنه د ابوبکر لخوا یوازې په اهلیت، قابلیت، تقوا، اسلام او دین ته د خدمت پر بنیاد غوره سو، په داسې حال کې چې په میراثي نظام کې اهلیت او قابلیت مطرح نه دی. د حل و عقد شورا یو څو مثاله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر هجرت وروسته په ثقیفه بني ساعده کې اصحاب اعلی راټول سو. بیا دوام خلیفه د خپل وفات په وخت کې شپږ تنه دا اصحاب حل و عقد وه چې خلیفه یې تعیین کړي. په افغانستان کې لوی جرګې تل د حل و عقد شورا کار کړی دی. مثلا د میرویس نیکه او شاه بابا په وخت کې لوی جرګو همدغه د حل و عقد شورا مثبت کردار ادا کړی دی او تر هغه یو قدم لا اخواته د حل و عقد کار یې هم کړی دی او د ملت د نمایندګۍ کار یې هم کړی دی. البته سوء استفاده هم ځینې سوې ده. مثلا له افغانستان څخه د روسانو تر وتلو وروسته د پېښور معاهدې په اساس حضرت صبغت الله مجیدي 2 میاشتې او ورپسې استاد برهان الدین رباني د 4 میاشتو لپاره د هیواد مشران وټاکل سول. او استاد رباني باید د خپل کار د مودې په پوره کېدو سره اقتدار بیرته خیاجي شورا ته سپارلی وای. خو کله چې د استاد رباني د کار موده پوره سوه، هغه وویل اقتدار د پېښور د معاهدې مطابق خیاجي شورا ته نه سپارم، بلکې د حل و عقد شورا ته یې سپارم. ده وویل چې زه عالم دین یم، مجاهد یم او غواړم د سلف صالح د وخت ابتکار شورای حل و عقد را ژوندی کړم او یو اصیل منتخب اسلامي حکومت جوړ کړم. هغه و چې د حل و عقد شورا په نوم یې په د 1415 کسانو یو مجلس په کابل کې د داخله وزارت په لوی تالار کې په 9 د مرغومې د 1400 او یا هجري شمسي چې د 10
ډسمبر 1992 میلادي سره سمون خوري دایره کړ. مشرقي شورا چې د ختیځ د 4 ولایتونو نمایندګي کوله وربلل شوې وه چې د حل و عقد په شورا کې برخه واخلي. هغوی چې کابل ته راورسېدل او د استاد رباني ملګري پوست و چې شاید د دوی په راتلو په مجلس کې پښتانه ډېر سي، نو په لار کې د هغوی د راتلو مخ ونیوئ. تر څه جنجال وروسته هغوی خوابدي بیرته جلابات ته وګرځېده او مجلس ته رانغله. مجلس کې استاد رباني جمهوري ریاست یوازینی کاندید و، بل چاته د کاندید موقع نه وه. خلکو اعتراض وکړ چې د استاد وخت پوره دی او دا مجلس د پېښور تړون مخالف دی، خو چا غوږ ورته ونه نیوی او په ډېر تشنجي فضا کې په هغه شورا کې چې اکثریت یې د استاد رباني خپل ملګري وه ژر رایګیري وسوه او اعلان وسو د استاد د ملګرو لخوا چې استاد برهان الدین رباني نه 114 موافق رای، نه 50 مخالف رای او 380 ممتنع رای ولیدي. اعلان وسو چې استاد رباني د نورو 2 کالو لپاره د افغانستان جمهور رئیس دی. استاد سربیره پر پخوانیو 4 میاشتو 3 کاله او 9 میاشتې نور د جمهور رئیس په توګه کار ته په داسې حال کې ادامه ورکړه چې په ټول هیواد کې جنګونه او د صلاحیت ساحه ډیره محدوده وه، څو بالاخره د طالبانو تحریک په 26 سپټمبر 1996 کې کابل ځینې ونیو او دی لومړی شمال او بیا تاجکستان ته فرار سو. دا د مسخ شوي حل و عقد شورا یو مثال دی. د طالبانو په اول امارت کې 1915 هجري شمسي کې د 1500 تنو ملایانو غونډه په کندهار کې راوغوښته سوه او ملا محمد عمر مجاهد مرحوم چې د تر دې وخته د طالبانو د اسلامي تحریک مشر و د افغانستان مشر وټاکئ. په دغه شورا کې د عصري علومو ماهرین، د ولس مخوض سپین ږیري سیاسیون او د هیواد د نور طبقو مؤثر خلک ډېر شامل نه وه. د حل و عقد شورا دندې د دې شورا مشورتي نقش دی چې په مهمو ملي سیاسي اقتصادي او اجتماعي مسایلو کې مشر او حکومت ته مشوره ورکړي. د اساسي قانون تفسیر او د هغه د تعدیل وړاندیز، د قانون د تطبیق نظارت او د مقرراتو جوړول یې بله دنده ده. بله دنده د مشر د کړنو او پالیسیو څارل، د ملي ستونزو حل، مهم ملي ستونزې او کړکېچونو مسایلو د حل لپاره مناسب لارې چارې وړاندې کوي، د ټولنې او حکومت ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره کار کوي، د اسلامي نظام د اصولو او ارزښتونو ساتنه او ملاتړ کوي، د ملي تفاهم وحدت لپاره کار کوي، د حکومت بودیجه عمومي بودیجه تصویبوي، د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي، د مشر د عزل او کاندیدولو وړاندیز کوي، وزیرانو ته د ولسي جرګې سره په ګډ اجلاس کې د اعتماد رایه ورکوي، د ولسي جرګې لخوا وزیرانو ته د عدم اعتماد رایه تاییدوي، د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي مقررات تاییدوي، د بهرني هیوادونو سره د لویو قراردادونو تایید یا رد کوي. د امارت د مشر فرمان د مجدد غور لپاره د دلایلو سره مشرتابه ته لیږي. که بیا هم مشر پر خپل فرمان اصرار وکړي، مشرانو جرګه او ولسي جرګه په ګډ اجلاس کې په اکثریت رایه دغه فرمان ردولی سي او د دوی فیصله نهایي ده. بله وظیفه یې د امیر د عزل وړاندیز دی. که امیر یا مشر خپله دنده سمه نه سوه اجرا کولی چې موارد قانون ښیي، حل و عقد شورا د مشر سره کښیني او مشوره ورکوي، د مشر د مشکل د حل لارې پیدا کوي. که مشوره هغه ونه منل، رسما استهزا کیږي. که بیا هم قناعت نسو حاصل، د حل و عقد شورا د ولسي جرګې سره پر موضوع ګډ اجلاس کوي. که دغه ګډې غونډې په 2 د مشر د عزل لازم وګڼه، بیا نو لویه جرګه راغوښته کیږي. څرنګه چې په شریعت کې امت د عامه ریاست څښتن دی، نو لویه جرګه د ملت د قانوني نماینده په توګه د مشر د عزل وړاندیز قبلوي او په عوض کې بل هغه څوک چې د حل و عقد شورا لخوا ورته معرفي شوی دی د قانون مطابق د مشر په توګه تعیین او مقرر کوي. او یا که مشر فرضاً داسې حالات پیښ شوه چې طبیعي د نور یا وظیفه نه سوی اجرا کولی یا فوت سو، دا کار کې هم د شورای حل و عقد خپل بل کاندیدان لوی جرګې ته وړاندې کوي. تر دا ځای پورې د حل و عقد د شورا بحث او دا ختم سو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.